کې نه که عزیز بھائی اجازت راکړي یو فایده ته علم چې زمون نیشنلزم چې دی هغه ګلوبلی خلق نازیزم سره تړي. نیشنلزم چې دی دا یو ریسټرکټډ یو لیمیټډ فلسفه ګڼي. خو مونږ ته چې نیشنلزم نه راته اجمل بابا ویلی دي نه راته باچا خان بابا ویلی دي، خود هغه کروڑونه او د شپېتو کالو منډو نه پس چې په کوم نیشنلزم زه پوه شوی یم هغه دا دی چې که زه خپل رور سره مخلص نه یم نو زه ګاونډي سره نشم مخلص کېدی، که زه خپل ګاونډي سره مخلص نه یم نو زه ګاونډي کلي سره نشم کېدی، او که زه خپل ملک سره مخلص نه یم نو ګاونډي ملک سره نشم کېدی، او که خپل بر-اعظم سره مخلص نه یم نو دنیا سره نشم مخلص کېدی. نو د انساني ژوند دپاره د درناوي دپاره د امن او د خوشحالۍ د ژوند دپاره خپل قوم سره مینه پکار ده. خو څنګه چې عباسین صاحب بیا بیا وایي چې زموږ هغه نیشنلزم نه دی چې د وینې د وجې موږ د بل حق وو، نه موږ د خپل غریب پښتون د حق اواز کوو. خو که پنجابی سندھی بلوچیم سفر کیږي ان که یو هندوم سفر کیږي نو هغه په هغې موږ هم اکم راخفه کیږو. بل د پښتون چې کوم میلیټنټ کریکټر دی ګلوبلی خلک د پاکستان کریکټر یادوي، په پاکستان کې د پښتون یادېږي، نو دا میلیټنټ کریکټر چې دی نو دا آرټیفیشل دی، دا زمونږ فطرت نه دی، دا زمونږ نیچر نه دی. او زمانه امریکا کې مې یو لیکچر په پاکستان پرابلم باندې نو یو پروفیسر رانه تپوس وکړو وی هو ټیچ یو میلیټنسي؟ نو ما ورته وویل nowadays sir you are teaching us militancy. We yes you. I told them that Alexander the Great came to the Afghanistan in those days. He didn't play hockey or cricket or any other game with us, but he fought with us and he was the conqueror of the world. So our teachers are conquerors of the world. So don't play with us. Then the British came, then other people came, only the French didn't reach here, the Napoleon Bonaparte. And you are teaching us. So Pashtun is never militant. The دویم جنگ عظیم هغه کردار د افغانستان وګورئ، کم جرمنیان چې دلته ټریپ شو نو واحد افغانستان ملک و چې هغه نان الایند او هغې له پناه ورکړه او د روس د خوښې باوجود یې هغې ته هغه واپس نه کړو او ځان غیر جانبدار وساته. په آخر کې یوه خبره بله آخري خبرې نه مخکې چې فرشید عالم صاحب ورسره ډېر نږدې پاتې شوی و، هغه ډېر مین و، نو ما ته به ډېرې د رازونو خبرې هغه کولې، خو غني خان ملا ټارګېټ کړی دی، مونږ یې رقیب په مخ اخیستی دی چې کوم دا رومانټیسزم والی. اجمل بابا ډېر عجیبه غوندې انداز کې وایي وایي ستا د سنګینو فیصلو نه قربان ولې حیران یم کوم کارونه منم، ته خو د خپل کارونه په ځمکه منډې او زه دې په سر باندې کارونه منم. آخري خبره درته کوم او د دې نه شفق صاحب چې دی د دې د موجودتیا نه فایده اخلم چې اجمل بابا as a secular leader د سیکولر ډیفینیشن هم د کشرانو ته وکړئ. د سیکولر چرېم دا معنی نه ده چې پښتون قوم سیکولر دی نو ګنې دی لادي نه دی، د دې دا معنی نه ده. د دې معنی دا ده چې موږ د مذهب په بنیاد باندې په انسانانو کې تفریق نه کوو. سیکولریزم دغې ته وایي او موږ دلته یو منفي دغه اخیستی دی. د دې ورور دی اسرار الرحمن اسرار تورو زمونږ ډېر دروند مشر دی، هغه راته وایي چې کله زمونږ والد صاحب د شفق صاحب دی والد صاحب د دیوبند نه راغی چې مدرس دیوبند و عنایت الله صاحب وایي چې هغې رالو نو وی اجمل بابا په اکوړي کې د والیبال د ټیم کیپټن و، نو وی اجمل بابا طالبان راټول کړو
او دا مدرسین چې کوم د تقسیم نه پس رالو نو هغې یې راټول کړو او په کورونو باندې وظیفه کېښوده او د هغې دا غونډې چې وه د علماو او د شاګردانو دا په اکوړي کې شروع شوه چې د حقانیي بنیاد شو. بل ما په ابتدا کې تاسو ته ووایي چې اجمل بابا زما خوښ نه و. ښه خوښ مې په دې نه و چې ما وی دې قدم مضبوط نه اخلي او موږ ځوانانو جذبه هم زیاته وه. نو یو ورځې د سیف الرحمن سلیم صاحب نه مې تپوس وکړو په کابل کې ناست و هغه ځل ما ورته ویې سلیم صاحب میں د دې اجمل بابا کې څه خصوصیت دی دا آخري خبره ده زه اوږدوم نه مې ته کې څه خصوصیت دی چې تاسو ټول دې بابا پسې شاته ګرځئ. هغه راته وی دې اجمل په څادر کې زه نه پټه کړې وه وی دې به د 14 کالو وي زه به د 15 کالو ما او وی دوست محمد خان کامل صاحب په بالخانه کې ناست وو. وی هغه ورته وی چې هلکه که دې ځل ګرفتار کړي نو ژوندی به بار نوځي. وی ده غږ نه کوو. وی هغه ورته وی چې کابل ته به دې وباسم هندوستان ته به دې وباسم. وی ده غږ نه کوو. وی بیا ورته وی چې ځان وژنې. وی ده ورته وی چې زه کوم کاز له راوتم دې میدان ته وی که زه وتښتېدم نو وی دا به د یو غل کاز شي او وی که مړ شم نو دا به د یو شهید کاز شي. نو دا ګریټنس د اجمل بابا ډېره ډېره مننه. خدای مباد لره خوشحاله اوسئ.